یوسفزۍ یا ایسفزۍ د پښتنو یوه غټه قبیله ده چې په 14مې پېړۍ کې له کابله د ملک احمد خان په مشرۍ کې د نن سبا پاکستان ولایت خیبر پښتونخوا ته مهاجرت شوې وه. د اعلی بخش یوسفي صاحب کتاب تاریخ یوسفزۍ په وینا یوسفزۍ قبیله دننه پخپله په دوو غټو څانګو کې ویشل کېدی شي. یو یوسفزي دي چې د یوسف اولاد کې شمارل کیږي او بل مندړ دي چې د مندړ په اولاد کې راځي. بهر نه دواړې څانګې د یوسفزۍ په نامې بلل کیږي. ولې بلل کیږي د یوسفزۍ په نوم؟ د دې سوال جواب به په بلې ویډیو کې راځي. ملګرو، یوسفزۍ قبیله نوره په وړو وړو قومونو کې تقسیم ده. دغه واړه قومونه دا دي. ملګرو، الیازۍ قوم کې نوره 4 وړوکي قومونه دګدازۍ، نسوزۍ، سلارزۍ او آشوزۍ راځي. دغه 4 وړوکي قومونه نوره په وړو آبادیو کې ویشل شوي دي، لکه چې ابراهیم خیل، لغرپور، بابو خان، اوګدر، بشونی، نوربتوال، حسن خیل، بټای، کالا کلا، پاچا، برجوخانی، علی شیر خیل، سین خیل، سلطان دیس، غازی خانه او ترای. ملګرو، ایسازۍ قوم کې نوره 3 وړوکي قومونه لکه اکوزۍ، حسنزۍ او مداخیل راځي. بایزۍ خلک د سوات سره په هغو میداني سیمو کې میشت دي چې کوم ځایونو کې خټک، مومند او عثمان خیل په ګڼ شمیر آباد دي. رانیزۍ خلک د سوات سره د مردان سرحد نه واخله تر د ملکن غرونو کې میشت دي. عثمانزۍ خلک په اصل کې په مندړو کې راځي او دغه خلک د مردان په شمال ختیځ کې د سند سیند ته نږدې میشت دي. د فرنګیانو په وخت کې د دې قوم مشر خان فضل خان و. د دې قوم ښکارا آبادۍ د هزارې ولسوالۍ سره په هریپور تحصیل کې، په کوټا کې، په ټوپي کې او په مینې وغیره کې میشت دي. له دې سره د عثمانزۍ قوم یوې څانګې سدوزۍ خلک په کلابټ، مرغز، زیدا، شاه منصور، منیری او ثوابۍ کې میشت دي. د عثمانزۍ یوه بله څانګه خدوخیل ده. د خدوخیل څانګې خلک په باچا، بامخیل، د بونیر په جنوب کې او د ثوابۍ په شمال کې آباد دي. د یوسفزیو یو ډیر مشهور او ناموړ مشر باکو خان له دې څانګې څخه تعلق درلود. د عثمانزۍ یوه بله څانګه بیزات خیل ده چې په کلابټ، سلیم خان وغیره کې شتون لري. بیزات خیل په یوسفزیو کې ځکه مهم حیثیت لري ځکه چې یوسفزي د ملک احمد خان نه وروسته د بیزات خیل یوه نامتو مشر ګجو خان په مشرۍ کې راغونډ شوی و. د عثمانزۍ یو بله وړه څانګه اباخیل ده. د اباخیل څانګې خلک په شاه منصور، کونډه، هوند او لاهور وغیره کې میشت دي. ملګرو، د عثمانزۍ یوه بله وړه څانګه میر احمد خیل ده چې په مرغز، سلیم خان وغیره کې میشته ده. اسماعیلزۍ خلک هم په اصل کې په مندړو کې راځي او دغه خلک د سرداګۍ درې سره د مردان او د رزړ په منځ کې میشت دي. د دې قوم مشهورې آبادۍ په کپور دره، ګړي اسماعیلزۍ، کوټ اسماعیلزۍ، ګجرات، سرخ ډیر، کندړ، ګمبد، چارګولۍ، بخشالۍ، جلاله، تاجې، رستم بازار او سرخویی وغیره کې میشت دي. د رزړ د قوم نفر د ثوابۍ تحصیل یوې سیمې رزړ کې اوسیږي. رزړ نور په 5 څانګو کې ویشل شوی دی، یعنی مانیزۍ، ملکزۍ، اکوزۍ، حزرزۍ او محمودزۍ. د رزړ قوم یو نامتو مشر رحیم خان محمودزۍ په خپل وخت کې د فرنګیانو سخت مخالفت کړی. انګریزانو ډېرې هڅې وکړې چې رحیم خان سرټیټی شي خو بریالی نه شول. د رحیم خان یو بل ملګری مقرب خان هم و چې د خدوخیل څانګې څخه تعلق درلود. دغه دواړو د انګریزانو خلاف جهاد پیل کړو. په یوې جګړې کې رحیم خان انګریزانو ونیو. بیا د پښتنو یوې جرګې د انګریزانو سره صلح وکړه او انګریزان تسلیم کړی شول. په بدل کې رحیم خان آزاد کړی شو. په دې جرګې کې چې کله انګریز سرکار د رحیم خان نه تپوس وکړو چې تاسو انګریز سرکار تسلیم کوئ، نو رحیم خان غلی او د خولې نه اقرار نشو کولی. د هغې پر ځای د جرګې مشرانو چغې کړې چې او انګریز سرکار تسلیم دی. انګریزانو په ځان پرده اچولو لپاره، جګړې ختمولو لپاره او د پښتنو حوصلې کمولو لپاره دا خبره مشهوره کړه چې رحیم خان غوندې نر سړي ماته ومنله، نو تاسو هم تسلیم شئ. خو رحیم خان په اصل کې دوی نه تسلیم کړي
بلکې په جرګې کې ځکه غلی شو چې د رحیم خان د لامل انګریزانو ډیر پښتانه د توپو مخ ته ودرولي او بیا یې وځولي. انګریزانو سره نور پښتانه هم په زندان کې بندیوان وو. د هغو انجام به هم د نورو قیدیانو په شان وي که چېرته رحیم خان غلی شوی نه وی. رحیم خان ته د دغو بندیوان پښتنو وروڼو کورنیو پیسه واچوله چې بس کړه بغاوت، ځکه رحیم خان غلی شو او چوپ خوله پاتې شو. انګریزانو ته دا یره وه که چېرته موږ رحیم خان آزاد کړو نو بیا به راته کار وګوري، ځکه انګریزانو په شا بیرته ډېر زورونه وکړل چې رحیم خان موږ تسلیم کړي په زړه سره. انګریزانو ورته لالچونه ورکړل او ورته وی چې موږ درله ښه ډېر جاګیر درکوو، خو رحیم خان ورته انکار وکړو او ورته وی چې پښتانه زه خرڅولی نشم، خو بس د جرګې خبره منل په ما فرض ده. د جرګې په وینا یې بغاوت ختم کړو او خاموشۍ سره یې ژوند پیل کړو. په نوا کلي کې رحیم خان وفات شلو او هم په نوا کلي کې ښخ کړی شو. ګرانو ملګرو، له دې وړوکو څانګو څخه د یوسفزۍ قبیلې نوره څانګې هم شته، لکه سامیزۍ، بابوزۍ، شموزۍ، عزیزخیل، بالاخیل، چغرزۍ، دیګنخیل، حسنزۍ، کمالزۍ، خانخیل، خواجهخیل یعنی خواجگان، مدخیل، محبتخیل، ملیزۍ، خدرزۍ، مغلخیل، نعمتخیل، نکبیخیل، نکپاخیل، رانیزۍ، تاخرخیلی، شامیزۍ، ادینزۍ، ابازۍ، خدکزۍ، خوازۍ، باکزۍ وغیره. ګرانو ملګرو، دغه نننۍ ویډیو په بلې برخې کې به موږ دغه خبره بیانوو چې یوسفزۍ په پاکستان کې په کومو سیمو کې میشت دي او پاکستان نه بهر په کوم هیوادونو کې ژوند کوي. زموږ سره اوسئ تر د یوې نوې ویډیو. والسلام، الله پامان.